رښتینې ملګرتیا غږ امان لاجورځی. هغه ملګرتیا به تلپاتې وي چې بنسټ یې له مینې جوړ وي، نه له اړتیا. او دا باید ومنو که ملګرتیا پالل له یو اړخه وي نو ځان ته سپکاوی دی. کاش ځینې ملګري مې له پخوا ملګري وی او ځینې مې هیڅ پیژندلی نه. بدبخته دی هغه انسان چې په ورورولۍ او ملګرتیا کې چل کوي. رښتینی ملګری که له سترګو هر څومره لرې وي خو له زړه نه به هېڅکله هم لرې نه شي. که غواړئ د چا ښه ملګری پاتې شي د نورو پر وړاندې د هغه پر غیبونو پرده واچوه. کله چې له خپل ملګري سره یوازې پاتې شوې نو خپلو خامیانو او غلطیو ته یې متوجه کړه. ځینې ملګري همداسې وي، ستا کوم دوست چې ستا غلطي او نیمګړتیا نه در په ګوته کوي نو پوه شه چې ستا په غیاب کې ستا هره غلطي او نیمګړتیا بیانوي. ځینې د خپل غرور له وجې ډېر مینهناک، عاجز او وفادار ملګری له لاسه ورکړي. د ژوند ملګری مو داسې وټاکئ چې د دنیا سره مو آخرت هم ښایسته کړي. په ملګرتیا کې یو اړخیز احترام د کوږ بار په څیر دی چې تر منزله نه رسیږي. د دعا په هیله خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری امان لاجورځی.